الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. مالو خندام راځي په دې خبره چې ډېر خلک بوي چې بړی را ژوندی شو. خو خیر د مرګ دا آواز یا د مرګ دا خبر دا زما دپاره لومبینی ځل نه دی. دا مخکې هم داسې ما سره شوي وو، دوه درې ځله خلکو کړي داسې، خو الله ژوند را کړی دی او پاتې شوه بیماري او حادثه. دا په هر انسان راځي، په هر انسان راځي او هر انسان دی الله د دې بیمارو نه د دې سختو نه په امان کې وساتي. آمین. خو ښه دی دا کله کله سختي، کله کله بیماري، دا هم ډېره ښه ده. ولې چې توبه خدای توبه خدای توبه خدای موږ چې زیاتر ښه شو یا خوشحاله شو نو موږ نه الله او رسول هیر شي. خو چې کله بیمار شو، کله څه تکلیف راوپرځوي، بیا موږ چغې چې یا الله خیر کړي، یا الله خیر کړي. او الله لوی باچا دی چې الله خیر کړي. تېرو ورځو کې زه راغلی وم، ښه د ټول نه مخکې د دې نه مخکې زه د بیمارۍ دا خبره شروع کړم. یو خو روجي مبارک شه، تراویح مبارک شه، دا بختوره میاشت مبارک شه. او الله مغه ټول سوالونه قبول کا، کوم سوالونه چې موږ ټول مسلمانان په دې بختوره میاشت کې خپل الله ته کوو چې الله ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، زما خویندې وروڼه وبخي، زما بال بچ وبخي، زما خپل خپلوان وبخي، د دنیا ټول مسلمانان وبخي. ستاسو دغه دوا سره زما دا دوا ده او زه پرې وایم چې آمین ثم آمین. د دې نه پس یو خبره بله چې د روژې نه یو ورځ دوه مخکې زه کور کې ناست وم، ما یو چینل کتو، په هغه چینل باندې په دې خیبر کې، خیبر دروازه کې، در خیبر کې، دې خیبر کې یو دوه وروڼه دي، سیکان دي، مسلمانان نه، سیکانو مذهب سره تعلق لري، سیکان دي. د هغې یو خبر په یو چینل باندې چلېدو، نو د هغې یو ورور نه انټرویو اخیسته، د هغې سټور دی، د هغې د یو ورور نه انټرویو اخیسته او خدای شته چې باقاعده ما لیټرلي جړلي وو. اوس په د ځینې مسلمانانو په دروغو مې جړلي وو، او که د هغه دواړو وروڼو په هغه سچایي یا اسلام سره یا روژې سره په مینه ما جړلي وو. خو ما جړلي وو په دې چې د هغې کې یو ورور ټي وي له انټرویو ورکوله یو چینل له، چې جي په کال کې 12 میاشتې 11 میاشتې موږ ګټو، که دا یو میاشت موږ ونه ګټله نو دا سودا ګرانه نه ده، دا سودا ګرانه نه ده. د دې خبرې په مطلب پوه شوئ؟ دا سودا ګرانه نه ده. دا سودا چا سره؟ تا سره، ما سره، جهانگیر سره، اسماعیل سره، چا سره؟ دا سودا صرف رب سره، صرف الله سره. نو الله تعالی دې هغه دواړو وروڼو له د دې خبرې اجر ورکړي او هغه ښه پوهېږي چې زه به د دې په بدل کې دي له څه ورکړو. نو هغه دواړه سیکان وروڼه چې دي دا وخت کېدی شي ما ویني، ما اوري. ضروره د نور چا ذمهواري خو نه شم اخیستی، خو انشاءالله چې اختر تېر شو په صحت روغ ومه نو وخت به وباسم او تعالی به درځم. دا مې ورسره لاس دی چې زه به حاضري تعالی کوم انشاءالله. اوس راځو زما د بیمارۍ طرف ته، چې زه د روژې نه یو ورځ مخکې راغلی وم پېښور ته. زما هلته یو دوه ملګري وو، خیر ډېرو ملګرو سره مېلاوېدلو راغلی وم، خو یو دوه ملګري مې وو، هغې سره خاص طور باندې مېلاوېدلو راغلی وم. په کوم کې چې یو خالقو لاله و، که اوري نو السلام علیکم. زه پېښور ته راورسېدم، د شپې په ما یو تکلیف شروع شو، زما په دې لاس درد شروع شو، په دې ګس لاس چې درد شروع شو نو با خدای شته هغه نارملي وګڼله چې نارملي درد به وي. بس ما شپه ډېره په تکلیف کې تېره کړه، ډېره په اذیت کې مې تېره کړه دې لاس د لاس. سبا ورځ مې تېره کړه ښه په تکلیف ده، خدای شکر دی. خو ماښام چې تکلیف زیات شو نو بیا زه لاړم ډاکټر له، چې ډاکټر له لاړم هغې چیک اپ وکړو زما، ای سی جي وکړه زما، بلډ پریشر یې چیک کړو، شوګر هېڅ هم نه وه، د الله احسان و، شکر د الله چې هر څه کلیر و. ما ته داسې څه نشته، بس ستن دله وو دوایي در درکوو بس ټیک به شي. دا صحیح ده جي. هغې ما له ستن واله ګولۍ راکړې، خدای شته چې زه واپس خپلې رهایشګاه ته تلمه نو زه ټیک وم. خیر ماښامبی خو ټیک تېر شو، دا شپه شوه بیا نری نری درد شروع شو. بل ورځ ماښامه پورې هغه درد بیا یو شدت اختیار، بیا لاړم هماغه ډاکټر له.
دی اشتراباد کې هسپتال دی هغې بیا زه چیک اپ وکړو زما پوره یې سی جی آر سې راله وکړه بیا ټیک وم ما ته دا خو ټیک دی خیر بیا راله یو سترګ واله په وین کرک ما ته ویل لاړ ته زه لاړم ټوله شپه لوغړېدم آرام نه راغلو آرام ورو ورو هغه درد زیاتېدو نو بیا د دې لاس نه دې سینې ته راووت دا ټوله سینه یې راله ونیوه خیر په بل ورځ چې ماښام شو نو زموږ یو ملګری دی آرټسټ هم دی کچکول د هغې رور په دغه کې دا زموږ حیات آباد کې هسپتال دی نه دا بل دا غټ هسپتال چې کمپلیکس هلته لاړو خدای دې هغې سره ښه وکړي ډاکټرانو ښه منډه تړه راسه وویل هغې مې سی جي وکړه هغې په کتل چې کلیر دي ستا مې چې جي کلیر دي خو دا دړ خیر هغې ویل الله به خیر کړي دوایي راکړه بیا زه لاړم خیر هغه دړ نه ټیکېدو توبه خدای زموږ ملګری دی زموږ آرټسټ دی زموږ رور دی او زړه نه عزت کوم علي جمال تاسو به پېژنئ د هغې آفس کې هغه زما ټوله شپه غریب ډېر زیات خدمت کړی ډېر زیات یې زه مالش کړی وم زور به یې راله کولو خو زه به نه ښه کېدم د هغه دفتر کې ناست و بل اوس څلورم ماښام شو د ماښام شو نو زموږ مسافر ویډیو والا ملګری چې کوم دی مظفر هغه رالو او زموږ یو بل ملګری دی خدای خبر مور او پلار پې څه نوم ایښی و خو خلک ورته پیپه وایي هغه ورسره و راله چې څه چل دی مې یاره دا تکلیف دی راته بس علي جمال ته چې دی ګاډي کې راکړې نو موږ په موټر سایکل باندې ځو تحصیل ته راورسوو خیر تحصیل ته لاړو هلته چې لاړو د سړک په غاړه باندې د ګس لاسته یو وړوکی شان کلینیک هغه وخت خو ما ته وړوکی ښکاره شو دا وخت ما ته هغه د پېښور د ټولو نه غټ اسپتال ښکاري ولې زه چې کوم وخت هلته دننه لاړم نو ډاکټر صاحب ناست دی الله دې ولې ژوند او صحت ورکړي الله دې ولې لوی ژوند او صحت ورکړي امین هغه ما ته یو نظر وکتل ما ته جهانګیر خانه خیر شو سر دا مسله ده ای سی جي هغه وکتله ما له هغه ګوتې هم نه وې راوړې ما ته خیر دی الله به خیر کړي نه یې ماله ستن والې وه نه یې ګولۍ را کړې وې نه یې ماله څه نبض مبض کتلی هېڅ سم نه هغه صرف زما رپورټ کتلی او زما مخ ته یې کتلي بس هغه خپل لیټر پیډ راواغستو په خپل لیټر پیډ باندې هغه څه ولیکلو کاغذ یې بند کړو او زما ملګري لیور کړ علي جمال چې دی RMI ته رسوه RMI ته رسوه هغه زه ګاډي کې واچولم لاړو RMI هلته خیر ډاکټران ټول راوړل چې جهانګیر خان دی چې څه چل دی دا چل دی ډاکټر صاحب چې هغه رپورټ ولیکلو ما ته یې وکتل ما ته یې جهانګیر خان ته خبرې په دې کې څه لیکلي مهدي ما سبق نه دی ویل څه نه یم خبر وایي په دې کې لیکلي دي دا سړی 4 ورځو نه هارټ اټیک په سینه کې ګرځي دی راغورځېږي ولې نه او د دې نه مخکې چې دی راوغورځېږي دله اپرېشن وکړي د علاج شروع کوي بس زه خیر کټ کې سمدست سملولم د دې نه مخکې چې هغې خپل ټریټمنټ شروع کړی وی د هارټ دغه دپاره د ټول نه مخکې هغې رالل کرونا والا زموږ ډاکټر حضرات رالل هغې ته یو تیلی غونډه کې اوس یو دې سر ته او دې سر ته یې مالو شو دا تیلي دواړو سر ته مالو شو هغه خولې راله کولاو کړه یو تیلی یې ورکړو دې هلک ته یې راورسولو بیا یې موف کړلم بیا راوویست بیا تیلی یې پوټه کړو په پوزه کې رامړ بیا دې هلک ته راورسولو بیا یې موف کړو راویویست 2-3 منټه پس یا 15 منټه پس هغې راله چې ستاسو کرونا نشته ته خدای شکر تاسو کلیر یې بل شکر د الله بیا زه سملاستم بیا زما ټریټمنټ شروع شو د هارټ بیا ګولۍ خوراک میډیسن خوړلو بیا انجکشن یې واله دا ټول پروسس هغې تقریبا 12 غنټې کړی او په بل ورځ سهار باندې هغې اپریشن نه بوتلم هغې ما له هغه اپریشن وکړو زما وینس مې زه د هغې کټ کړو یو وال راته ولګو چې ولګېدو بس ما ته کلیر شو عجیب یا یو سټډ لګېدلی دی واټ ته یې بوتلم او تقریبا بیا ما یو 12 غنټې تېرې زخم چې کله ټیک شو د خدای په فضل سره هغې ما ته جي بس دا ستاسو خوراک دی در نن نه پس دا ستاسو ډایټ دی دا ستاسو پرهیز دی دا ستاسو ایکسرسایز دی زموږ د طرف نه تاسو فارغ یئ الله تاسو له صحت درکړو مبارک شو نو دا هغه هسپتال چې څومره ډاکټرز دي چا چې زما علاج کړی و څومره نرسز دي چا چې زما خدمت کړی و وقتاً په وقتاً به راتلل زما تپوس زما دوایي هغې ټولو ته مطلب د ټول عمر دپاره یو سلیوټ ډاکټر صاحب ته خاص طور باندې انشاءالله زه به هغه له بیا ورځم هر کله به ورځم دا هغه چې څومره معامله وه څومره چې خلک وو هغې خدای شته زما ډېر عزت کړی و زما بچی راغلی و د لاهور نه
یو ځای مې راغلی د کراچۍ نه، هغې را سره زما وایف او کور والا مې و د لاهور هغه، هغې راغلي، هغې را سره ټول هلته وو. نو هسپتال والا سره ډېره زیاته خدای شته زما زړه نو چې زه یو دوه ورځې مې نور هم دلته اوسم، خو ظاهره د هسپتال رولز دي، داسې خو سړی نه شي هلته پاتې کېدی. خو ډېر پرسکونه، ډېر سکون هلته، ډېر زیات پرسکونه. ما چې هغه هسپتال کې څومره خوب کړی، ما په ژوند کې دومره خوب چېرته نه دی کړی، څومره چې پرسکونه خوب ما هلته کړی په ارام. د هغې احسان، د هغې دا خدمت، د هغې هغه خبرې، د هغې هغه مینه، د ډاکټرز، د لیډي ډاکټرز، د جینټس ډاکټرز، د هغې د نرسز، د هسپتال چې ټوله څومره عمله وه، مطلب ایون سویپر پورې ټول ډېر مینهناک او ډېر با اخلاق. نو د هغې تھینکس، بار 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 تھینکس، مهرباني. خیر زه د هسپتال نه واپس رالم، نو لاړم لاهور ته، ولې چې منځ کې یو هفته ګیپ و چې یو هفته پس بیا راځئ. نو مې چې چېرته به هغه یو هفته تېرم پېښور کې، خو بس ځم کور ته. زه لاړم واپس لاهور ته. لاهور ته چې زه لاړم نو موبایل باندې به خلکو بیا فونونه کول ظاهره تپوس دپاره، او زما به حالات داسې نه و چې ما به ډېرې خبرې کولی شوې هر ورځ دوه. نو ما هغه ورځ دوه ټلیفون بند، بیا چې ما ټلیفون آن کړو زما دوست جهانګیر، مطلب خیر واقف چې تاسو ټول یې، ده ما ته ټلیفون وکړ، یاره ته خبر یې ستا په هکله باندې دا سوشل میډیا باندې څه خبر شروع دی؟ الله ته خو په خپل ځان ګورم نه سوشل میډیا، او څه وایي خلک، ولې خیر شه؟ ما ته ټول خلک لګیا دي چې مړ دی، څوک وایي چې کرونا کې مړ دی، او څوک وایي چې هارټ اټیک کې مړ دی، او څوک وایي چې هفته مخکې مړ دی، څوک وایي چې 2 ورځې شو چې مړ دی، او څوک وایي جنازه وشوه، او څوک ما وخندل، توبه خدایه دومره مشهور یم یاره چې دا خلک ما پسې د دې نور څه کار نشته، دا په دنیا کې دا خلک نه مري. یا زه واحد سړی به چې زه مرم، یا د دې خلکو څه خیر دی جهانګیر ابي حیات څکلي دي، دی به نه مري، ټول به مرو وکړې، ټول به مرو د خیره، ټول به ځو د دې دنیا کوم چې راغلی دی به ځي، هغه که هر څومره باتوري او هغه که هر څومره پرهېزګار یا که هر څومره ګناهګار وي، ټول به ځي. نو جهانګیر به هم ځي، دا څه نوی کار خو نه دی، یا څه نوې خبره خو نه ده، خو دې خلکو دې یو کیسه جوړه کړه. نو ما جهانګیر ته مې څه وکړمه، یو انټرویو ورکوم، دا ما دلته سیده پېښور ته راځه، سیده پېښور ته راځه، موبایل هر څه بند کړه، بس ورځ به ارام وکړه، چې کله ارام وکړو سیده موبایل د پېښور ته راشه، حدیث نه بیا آن ایر لاړ شو، بیا به ټولو ته ووایو، ټولو یارانو دوستانو ته، ټولو مینهوالو ته، مینهوال هغه مینهوال چا چې زما دپاره دواګانې کړي، مطلب هم ما په دې ډېټ باندې کتلي، ما ته جهانګیر ښودلي چې وګوره دې دا تا ویلي دي، د هغې احسان، د هغې مننه. زما په کردار کې کېدی شي، زما په عمل کې څه داسې خبره نه وي، خو دا زه چې نن ناست یم یا تاسو سره خبره کوم، یا الله صحت را کړی دی، دا الله د خپلې مهربانۍ نه پس ستاسو د دواګانو په طاقت را کړی دی. نو زه ستاسو نه بیل نه یم، ستاسو نه جدا نه یم، او ستاسو د مینې نه انکار خو سوال نه پیدا کېږي. ستاسو مینه ده نو زه جهانګیر خان یم، ګینې هېڅ هم نه یم، هېڅ هم نه یم، تشه خاوره یم. او بیا دې راته دا دغه وښودلو چې چا دا خبر ورکړی وي جهانګیر خان مړ دی. نو یو خبره چا چې دا خبر خور کړی چې جهانګیر خان مړ دی، د خپل آی ډي نه شیر کړي، بیا مخکې زما په زړه کې هغې دپاره نه بد شته، نه پکې ازار شته، نه ورته خیره شته، نه مې په خوله هغې ته کنځل شته، خدای دې نه کړي. هم زما وروڼه دي. ما نه یو صحافي تپوس وکړ، ما ته جهانګیر خانه دا فلمونه داسې او دا خلک چې څومره مشهور خلک دي، دې پسې خبرې کوي او دې وژني، او مخکې ګلپاڼه مړه کړې وه، اوس یې ته مړ کړې، مخکې هم ته مړ کړی وې، پلانکی یې مړ کړی و، ډیګلی یې مړ کړی و. ویل چې اصل کې په کوم وخت کې چې بدر منیر صاحب و په فلمونو کې به یې کار کولو، هغه به فلمونه، نو هغه وخت صرف یوه لار وه، نو په یوه لاره باندې 100 کسان وو، اوس 100 لارې دي، او په دې 100 لارو باندې په لکو کسان منډې وهي، د څه دپاره؟ د مشهورتیا دپاره، صرف او صرف د نوم دپاره، د مشهورېدو دپاره. نو زما هغه وروڼو ته خواست دی، هغه دوستانو ته، هغه همزولو ته، مشرانو کشرانو ته مې دا خواست دی، کوم چې د بل خلاف یا فرض کړو زما خلاف، زما د مر خبرې ولګولو، زما هغې ته دا خواست دی، التجا ده چې د مشهورېدلو دپاره نور ډېرې لارې دي، نورې ډېرې زیاتې لارې دي، که نه؟ بل موږ د خدای شکر دی مسلمانان یو، په دې خبره یقین ساتو
چې الله څه فرمایلی، زموږ نبی څه فرمایلی، زموږ اسلام څه فرمایلی. په دې کې یو خبره خو لازم ده چې په سترګو لیدلي او په غوږونو اورېدلې خبره، په دې به یقین ساتي، په دې به ګواهي کوي چې دې لیدلي نه وي ګواهي به نه کوي، چې دې اورېدلي نه وي یقین به پرې نه کوي. صحیح ده که نه؟ دقه زه تاسو ته وایم چې تر څو په خپلو غوږونو اورېدلي نه وي، په خپلو سترګو لیدلي نه وي، هغه خبره خوروئ مه. ولې چې ډېر خلک داسې دي چې مطلب زما په مخامخ ما ته هغې ویلي چې خدای د دې داسې هسې وکړي، د دې داسې هسې وکړم، د دې دا، نو ما به هغې ته ویل نه یاره مه کوه خیر دی. هغې غریبانان صرف ځان د مشهورولو دپاره دا کوي. یعنې پرسنلي زما هغې سره هېڅ دښمني نشته، نه ما سره څه دښمني شته، نه ما پېژني نه یې زه پېژنم. پرسنلي زموږ یو بل سره ذاتیاتو هېڅ دښمني نشته، دا صرف د مشهورېدلو یو بهانه ده. بس هغې له به خیر دی، بس دا سبب کې ورغلي چې داسې به وکړو کېدای شي مشهور شو. نو الله مشهور کا، خدای زمانه زیات مشهور کا، خدای زمانه زیات شهرت در کا، خو په پازیټیو طریقې. ما تر نن تاریخه پورې چا پسې بد نه دي ویلي، په چا مې الزام نه دی لګولی، په چا مې خټه نه ده تپلې، په چا په ذات باندې مې بد نه دي ویلي چې خپل ذات ښه کړم. نه، که ما سره چا بد کړي وي نو شکر الحمدلله چې ما پې پرده اچولې ده، زه ورته غلی شوی یم. دا د خلکو چې ما سره مینه زیاته ده، د دې وجه صرف دقه یوه ده. که ما ته څوک بد هم وایي، زه چا ته بد نه وایم. هغه یو ورځ بد وایي، دوه ورځې بد وایي، درې ورځې بد وایي، په څلورمه ورځ په خپله مال راشي لالا څنګه حال دی؟ زه ورته وایم شکر د الله. تاسو ته وایم چې داسې څه وکړئ، داسې څه خبرې کوئ، داسې سعادت کوئ، د خپل چینل نه داسې څه مواد راوړئ چې زه ستاسو چینل پسې بیا ګرځم چې هغه چینل هغه ډېره ښه خبره کوي یار، ډېره رښتیا خبره کوي یار، چې زه ورپسې ګرځم. دقه چې تاسو پسې بیا ټوله دنیا ګڼي چې یار هغه خلک راوباسئ، ډېره خوږه خبره کوي، ډېره ښه خبره کوي. اوس د دې نه بس چې زه دا دې مخامخ کېناستم، تاسو ټولو وروڼو خویندو سره، مشرانو کشرانو سره، ټولو سره دا خبرې کوم، خو ژوندی یم که نه، صحتمند یم که نه، نو تاسو سره خبرې کوم او تاسو زه مړ کړی یم. اوس سبا له چې ستاسو په چینل باندې په کومو چینلونو چې تاسو ویلي جهانګیر خان مړ دی، او په هغه چینل چې تاسو بله څه خبره کوئ، بیا به تاسو رښتیا کوئ، خلک به پې یقین نه کوي. صحیح ده که نه؟ نو هغه خبره مه کوئ چې ستاسو له د خلکو یقین پاسي. جهانګیر خان کم دی او که نه مري، دا یو بېله خبره ده، دا یو بېله کیسه ده. پاتې شوه د مرګ خبره. زه مسلمان یم، تاسو مسلمانان یې، شکر الحمدلله، موږ ټول مسلمانان یو. نو مرګ برحق، زه چې چا نه پیدا وم، زما مور او پلار، الله چې زه د دوه وجودونو نه پیدا کړم، هغه دواړه وجودونه ما په خپل لاس له حد ته کوز کړي. هغې نه پس زه خدای دغه درجې ته ورسولم چې زما د وجود نه پیدا که بچي، زما بچي پیدا شو، بیا زه پلار شو، بیا په خپلو اولادو کې دوه اولاده ما قبر ته کوز کړي. نو د چا نه چې زه پیدا وم هم ما ښخ کړي، څوک چې زما نه پیدا و ما هغه هم ښخ کړي. باره دواړو لحده لیدلي دي، ما د هغه لحد تیارې لیدلي دي، ما په خپل لاس په هغې تختې ایښلي دي، ما پې خټه تپلې ده، ما پې خاوره انبار کړې. نو ستاسو دا څه خیال و چې یاره جهانګیر خان په نه به مرګ ایري، یا ته نه به قبر ایري، یا ته نه به لحد ایري. زیر زبر پیش راته هر څه یاد دي، او همدقلته به ورځم او همدقلته به ورځئ. ټول به دقلته وي. نو د مرګ نه خو یاره پکار نه ده، په مرګ افسوس پکار نه دی، په مرګ افسوس شرک دی، په مرګ افسوس اړو شته نه، مرګ برحق دی او په حق سره څه افسوس. نو د مرګ نه نه یارېږم، توبه خدای، توبه خدای، توبه خدای. خو الله یو ژوند را کړی، په هغه ژوند د الله احسان، په هغه ژوند کې مطلب زه جهانګیر خان خپله خبره کوم چې د خدای ډېر شکر دی، ډېر احسان دی په ما باندې چې نه د چا عزت ته غلیم، نه د چا دولت ته غلیم، نه د چا شهرت ته غلیم، نه مې چا سره څه جنګ جګړه شته، نه مې دښمني شته،
نه مې ناحق چېرته خون کړی، نه مې چاله سپېړه ورکړې، ادب مې نه دی، ادب له مې ضرر نه دی رسولی، نه ادب له مې تکلیف نه دی ورکړی. هغه سرسري یو تکلیف یې زما خبره ونه منله، د خبره ونه منله، هغه تکلیفونه یو بېل، خو داسې تکلیف مې نه دی ورکړی چې پر ورځ د قیامت ما راولي شي. د دې نه ازاد یم، د خدای شکر. زما په ذات کې، زما په قول فعل کې هېڅ داسې شی نشته چې د له حد د تیارې نه به یېرېږم. باقي ګناهونه، باقي هر څه زما د الله طرفه دي، زما الله دی، وبه مې بخي، توبه به ترې وغواړم، وبه مې بخي. زما په منځونو اودسونو الله نه دی، او که زه وکړم منځونه اودسونه، همغه الله دی، که ونه کړم همغه الله دی. نقصان زما دپاره دی، فایده زما دپاره ده، هر څه زما دپاره دي. الله د آدم نه مخکې الله و، د آدم چې رک شي، دا چې ټول فرض فنا شي، بیا به الله پاتې شي، یو الله. په دنیا کې عبادتونه او دا څومره دغه چې دي، دا د انسان د خپلې فایدې دپاره دي. بار بار ذکر شوی، بار بار ذکر شوی. که نه یې خبر ځان د عالمانو نه خبر کوي، د مولیانو نه خبر کوي. نو په دې کې ډېر کارونه داسې دي چې هغه پر ورځ د قیامت هم بیا د بخلو نه دي. نو د خدای دا شکر دی چې هغه کارونو کې یو کار زما په حواله نشته، نه، زما په یاداشت کې، زما په لړۍ کې به، زما په ژوند کې به، یا زما په کتاب کې به دا څه نه لیکل کېږي چې به پر ورځ د قیامت ما څوک راوړي شي چې تا موږ سره دا کړي، تا د دې حق والی، تا دا سړی وجلی، تا دې سره دا زیاتی کړی، تا دې سره نه، ما په ژوند کې نه. که څوک ښه وایي، که څوک بد وایي، ما ایکټ کړی، ایکټ کوم لګیا. نو د مرګ او د ژوند دا سلسله چې کومه ده، دا تر قیامته وي. ډېره دنیا پیدا شوه، ډېره دنیا لاړه، دا دنیا پیدا شوه، دا به هم ځي، زموږ نه پس به هم یو دنیا شروع کېږي، او هم پیدا کېږي، او هم ځي. دا سلسله تر قیامته پورې ده. بس اوس مې خواست صرف تاسو ټولو ورته دا دی چې دا ویډیو دا ټول شیر کړئ، خاص طور باندې چې هغه ملګرو ته وررسي، کوم ملګرو چې زه په ژوندانه مړ کړی یم، چې هغوی ته زما دا پیغام وررسي چې زما وروڼه یې، زما مشران یې، زما کشران یې، ما دپاره دعا کوئ. د خدای بندګانو، توبه خدای، توبه خدای، توبه خدای، توبه خدایه، که زه مړ شم نو دا چینلونه بیا څنګه چلوئ؟ نو ما مه وژنئ. خدای تاسو له ژوند درکړي، خدای دې ما له ژوند راکړي. نو په دنیا کې نور ډېر څه شته دی، د ګپ شپ دپاره، د خبرو دپاره، د حجرې دپاره، د سفر دپاره، د ناستې پاستې دپاره. مطلب په دنیا کې ډېر موضوعات داسې شته چې موږ په هغې ګپ لګولی شو، موږ په هغې خبره کولی شو. د ټول نه مخکې خو زموږ دین اسلام، که موږ هره ورځ یوه خبره چې عالم نه زده کړو او بیا هغه کینو په خپل چینل باندې او په هغه خبره باندې ډسکس شروع، نو زموږ ژوند به ختم شي، ډسکس به ختم نه شي. نو موږ سره ډېر موضوعات شته، ډېرې خبرې شته. ولې نه کوو چې دا کو پلانکی مړ شو، ډیګلی مړ شو، پلانکی مړ شو، ډیګلی مړ شو. لکه خدای او رسول ته وګوره، نه دی مړ، اول تصدیق وکړه. صحیح ده که نه؟ دا ویډیو لازمي شیر کړئ، لازمي شیر کړئ. زما هغه وروڼو ته، زما هغه مشرانو کشرانو ته دا ویډیو ورورسي. چا چې دا خبر خور کړی وي جهانګیر مړ شوی دی، چا 10 ورځې یادولې، چا 20 ورځې یادولې، چا 2 ورځې یادولې، چا کرونا یادوله، چا هارټ اټیک یادولو. نو د خدای شکر دی د کرونا نه کلیر وم او کلیر یم. هارټ اټیک شوی، هغه یو سټنټ لګېدلی دی، الله نوی ژوند را کړی دی. ستاسو په دعاګانو سره، ستاسو په دعاګانو سره، صرف ستاسو په دعاګانو سره. ستاسو ډېره ډېره مننه. او جهانګیر بھائی دغه خلکو شکریا ادا کړه، ټولو خلکو ورته دعاګانې کړي دي او ټولو ماته میسیجونه کړي دي، ویډیوګانې یې کړي دي. هغه خلکو ټولو شکریا بار بار ادا کړه. زما همدغه خواست دی که نه، همدغه زه خواست کوم بار بار خپلو دغه وروڼو ته، چا چې دا خبر خور کړی چې وګورئ. مطلب ستاسو د یو غلط خبر د وجې نه، ستاسو د چینل د یو غلط خبر د وجې نه د څومره خلکو زړونه به خوږ شوي، څومره خلکو به یو افسوس کړی.
یو زړه به بایللی یا به جړلی وي مطلب که بهرني نه وي بهرني راپسې چا نه جړلي خپلو خویندو خو به راپسې جړلي خپلو خپلوانو خو به راپسې جړلي د هغې زړه خو به یو تکلیف ورغلی نو هغې ستاسو څه ګناه کړې وه ما ستاسو څه ګناه کړې ده د چا زړه مه ازاروئ بس صحیح ده که نه او ستاسو په ځای زه د خپلو هغه مینه والو نه بخښنه غواړم د چا زړونه چې زما دپاره دردېدلي چې د الله احسان دی ستاسو دواګانې دي زه روغ رمټ یم په صحت بلکل صحیح یم دغه دی ستاسو مخامخ ناست یم خورم څکم هم څه داسې راباندې بند هم نه دي چې بس په جهانګیره څه بند شو نعمتونه او بس اکټ ته پرېوتو نه کټ ته پاکه ورځ پرېوځم کله چې مې سر ته خویندې میندې کېناست یعنې نه پرېوځم انشاءالله تر څو پورې تاسو را سره یې بس روژه ده بختوره میاشت ده او مطلب دا د عبادتونو میاشت ده په دې کې عبادت وکئ یو بل سره مینه وکئ د یو بل تپوس وکئ یو بل له ورشئ او د خدای خیر غواړئ هر پل خیر غواړئ د خدای نه د بخښنې خیر غواړئ که او فلم نه ورته وایي چې اختر ته دې څه کار مر کړی دی که نه دی کړی او اختر له مې د خیره مطلب 2 پښتو فلمونه دي او 3 د پنجابي فلمونه دي نو وایي چې 5 فلمونه پنجابي فلمونه خو بخیر پنجاب کې لګي او د پښتو فلمونه چې دي هغه پېښور کې لګي نو د پښتو فلمونو کې ملا 2-3 ورځې کار لا پاتې دی نو د هغې هم ټلیفون راغلي و خدای شته ما سره هغې په هسپتال کې مو څنګه چې مطلب زموږ ډایرکټر دی شاهد عثمان ما سره هسپتال کې و مطلب په کومه چې داخل شوی د هغې نه یو ورځ مخکې هغه چې خبر شوی دی چې د هسپتال ته م راغلی بیا په سبا له باندې م راغلی بیا چې په کومه ورځ زه جاین کېدم په هغه ورځ هم راغلی زما تپوس له لیاقت علي خان صاحب و هغې راغلي وو او داسې ډېر څومره چې ملګري وو بس څه خود کې ومه څه بې خدۍ کې ومه څه اوده ومه څه یخ ومه خو ډېر ملګري ټول تپوس ته راغلي نو زه چې لاهور ته لاړم شاید عثمان ته ما په خپله ټلیفون وکړو چې څنګه حاله والدی خیر خیریت دی ما ته وایي تاسو څنګه یې ښه یې ټیک ټاک یې مې علاوه ټیک ټاک یې هر کال به کله کوو وایي جي لس 70 ورځې صبر وکړئ تاسو له خدای صحت درکړي بلکل ټیک نه مې الله ماله صحت راکړی الله تعالی بلکل زه ساتلی یم بلکل فضل دی د رب په ما باندې دغه د هغې نه ناست یم هټ کټ ناست یم روکې په کوم ورځ مې اپرېشن وي په هغه ورځ مې سفر کړی تر لاهوره پورې د 7 ګېټو سفر مې کړی الله تعالی ښه کړی مې راغلی یم که که ښه نه مې نو ولې به دومره لرې راتلی نو زه ښه یم فټ یم انشاءالله کار تاسو شروع کړئ دا به 2-3 ورځې د هغې ګیپ ورکړی دی د هغې مینه ده د هغې محبت دی زما دپاره دا بریک ورکړی چې دی لږ نور هم سټیبل شي یا لږ ښه شي نو بس موږ کار شروع کوو نو د اختر د فلمونو 2 فلمونه دي او دواړو فلمونو د 2-3 ورځو کار لا پاتې دی بس دعا کوي چې خدای صحت او ژوند به دغه ساتي نو انشاءالله زه به لاهور ته اوس سبا یا بله ورځ به یا ځمه د ملګرو دا ویډیو کته ډېر خلک په د لرې لرې نه راځي درته دلته ملاقات ته دی به د شپې ځي لاهور ته دی به څو ورځې بعد بیا انشاءالله هسپتال ته راځي نو هغه ملګرو ته زه دا خواست کوم چې تکلیف مه کوئ چې دلته ورته راشئ ځکه چې لرې لرې ځینه به ورته راشي څوک د چارسدې نه ماته ټلیفونونه کړي دي څوک د مردان نه څوک د یو ځای نه څوک د بل ځای نه چې دا عمره ورته پته وي چې دی ځي اصل چې تاسو تکلیف وکړئ د دپاره راشئ ورته دی ځي سبا له به دی ځي کور ته انشاءالله بله ورځ به راځي که خیر بیا به څو ورځې دلته کېږي چې بیا څوک هم ورته راتلی شئ راشئ ورته صحیح ده دا خبره ښه ده چې جاګیر کلیر کا مطلب زما ذهن نه وتې وه دا خبره چې جاګیر کلیر کا دا یې ښه وکړه چې تاسو یې تکلیف نه بچ کړئ دا خبره ته زه هم کومه چې تاسو زما ملاقات ته راځئ یا زما لیدو له راځئ یا زما تپوس ته راځئ نو دا ستاسو مینه ده او محبت دی چې په دې جنون کې به تاسو راپاسئ او دې دومره لرو لرو کلو نه به تاسو ځان را رسوئ ښار ته ودیځ ته به راځئ نو لږ صبر وکئ او په خپلو کورونو کې اوسئ زه خو به نن د شپې لاړ شم د خیره بیا به راځم چې د اختر د فلمونو دا کار ختم کړم نو بیا به 2-3 ورځې له راځم دلته پېښور ته جهانګیر سره به یم بیا به دقسې تاسو ته یو انټرویو در کوم لایو به راځم تاسو له نو چې بیا چا مو کتل او چا زړه نو 2-3 ورځې به زه دلته یم په سر سترګو بیا راځئ ملاقات به هم کوو تاسو سره به ملاوېږم ستاسو دپاره به دلته ناسته یم تاسو سره به ګپ هم لګوم صحیح ده که نه نو ځان لا فلحال مه راکړوئ دا ته زما مینت دی هسې تاسو دومره لرې نه سفر وکړئ زه دلته نه یم بیا به تاسو وایي چې وګوره موږ جهانګیر لاره رالو جهانګیر لاره تللی چې دا خبره ته زه په خپله کلیر کړم نو هغه ښه ده چې
چې مه سفر مه کوئ مه راځئ که نه او بیا چې راشم انشاءالله نو دا راتګ نه پس به هم دقسې په لومړۍ ورځ به زه دقسې تاسو سره لایف کښېنم تاسو ټول سره به ګپ شپ هم لګوم ملاقات به هم کوم او بیا به تاسو ته وایم چې ها څوک که په اسانه راتلی شي ایزیلی راتلی شي په آرام راتلی شي تکلیف درته نو په سر سترګو راشئ چې څومره سات لوی راشئ ګپ شپ هم لګوو در سره به ناست یو تر ناوخته پورې به سره ناست یم دا ټوله کیسه چې مې ورته وکړه دا کیسه به درته بیا هم وکړم کېدای شي په دې کې ډېرې خبرې ما نه هېرې وي او اب هم درته بیا وکړم نو فلحال تاسو په خپلو کورونو کې اوسئ او انشاءالله ویډیو ځان سره شیر کوي خامخا د چا چې سپورټ ډیر وي او مینوال ډیر وي نو د هغه دشمنان هم ډیر وي د ده به هم خامخا یو کس نیم بدوالوي چې هغه له دا ورورسي چې دا افوا چا ګډه کړې وه الله پاک دې ورته هدایت وکړي آمین الله دې ورته هدایت وکړي روجې بختوره میاشت ده د دې په ځای پکې یو ښه شی شیر کوئ یو ښه الفاظ پکې استعمالوئ نو هغه به انشاءالله ثواب هم وي او خلک یې چې وګوري نو ښه خبره یې ده دا دروغو پروپیګنډې دا دروغو شیزونه دا مه شیر کوئ پکې او ډېر ټلیفونونه ما ته هم راغلل بهر نه د ملک نه چې څومره بهر دي مسافر دي او ده سره مینه کوي یا مونږ سره مینه کوي الله هم خوشحاله و آباد کا الله هم د خپل وطن ثواب وکړه څومره ملګري یئ نو دا ټولې خبرې ورته ده وکړلې د دوه درې ورځې ما ته چې څومره ټلیفونونه راتلل ما ویل پرېږده چې دی په خپله راشي او دا خبرې په خپله خپلو ملګرو سره په خپله مخامخ یې وویني او خبرې هم ورته وکړي مطمئن به شي او الله هم خوشحاله کړه چې څومره دعاګانې هم ده ته کړي دي څومره سپورټ هم د ده کړی دی وخت سر نه الله دې تاسو ټول خوشحاله کړي دې هم تاسو سره مینه کوي او الله م آباد ساته حقه به حقه روژه ده دعاګانې تاسو مونږ ته کوئ مونږ به تاسو ته کوو دوه درې څو خبرې ورسره وکړه او بیا به رخصت واخلو زه انشاءالله ملګرو بس یو ځل بیا ستاسو دا دواګانو او ستاسو د هغه مینې ډېره مننه بس همیشه مې دا کسې په دواګانو کې یاد ساتئ نو انشاءالله څه بیماري به مې راپرځئ نه صحیح ده که نه او چې شو د اختر فلمونه را روان دي هغه به ګورئ په یو فلم کې خو زما ډبل کردار دی مطلب پلار هم زه یم او زوی هم زما چې کوم یا هم زه یم دوه کردارونه دي او مخکې خو به دا ډبل پارټ لږ په ګرانه کېږي اوس ډېر په اسانه کېږي اوس داسې ښکاري لکه چې حقیقت دی په حقیقت کې را بیل دي که نه نو په هغه یو فلم کې ډبل کریکټر دی هغه ما لپاره لږ سخت هم و لږ ګران هم و او هغه لا پات هم دی د هغې څه شوټینګ لا پات هم دی ابه چې اوس لاړ شم نن نو دغه شوټینګ به زه ټول کوم دغه پاتې خو ډېر ښه فلمونه دي دواړه ډېر مینهناک او ډېر ښه فلمونه دي نو تاسو به یې کتلو خامخا راځئ او د هغې نه پس بیا ماله د همیشه په شان یو رایې راکوئ چې لالا دا فلم ښه یا خراب و ښه پکې څه یا خراب پکې څه دا هر څه بیا ما ته وایي صحیح ده که نه زه انشاءالله یو دغه به ورته د فلم یو دغه به ورته دی کوي په خپله هغه